أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. د دې نه وروسته الله سبحانه وتعالی د دې خبرې ذکر کوي کله چې موسی علیه السلام کوه تور ته لاړو د الله تعالی د مناجات لپاره، دې لپاره چې الله تعالی تورات ورکړي. نو د موسی علیه السلام په غیاب کې بني اسرائیلو شرک وکړه، د خوسي عبادت یې وکړه. هغه خوسی چې سامري هغو ته د زیوراتو نه جوړ کړی و او په داسې شکل یې جوړ کړی و چې هغه به اواز کوه لکه د غوایي د اواز په شان. نو سامري دوی د خوسي عبادت ته دعوت کړه او بني اسرائیلو د خوسي عبادت وکړه. واتخذ قوم موسی، او ونیو قوم د موسی علیه السلام من بعده، وروسته د موسی علیه السلام نه، یعنې وروسته د تللو د موسی علیه السلام نه کوه تور ته د الله تعالی د مناجات لپاره، عجلا خوسی، جسدا چې هغه اسې یو جسد و بغیر د روح نه، له خوار چې د هغه دپاره اواز و، اسې بې روحه جسد و او دوی هغه ته عبادت وکړه. له خوار چې د هغه اواز و لکه د غوایي په شان اواز به یې کوه. واتخذ قوم موسی، او ونیو قوم د موسی علیه السلام من بعده، وروسته د تللو د موسی علیه السلام نه کوه تور ته، من حلیهم د هغو د زیوراتو نه، هغه زیورات چې بني اسرائیلو د فرعونیانو نه عاریتن اخیستې وه، نو سامري د هغو نه خوسی جوړ کړه. عجلا خوسي لره، جسدا داسې خوسی چې هغه اسې جسد و بغیر د روح نه، له خوار چې د هغه دپاره اواز و د غوایي په شان اواز یې کوه. سامري دوی ته وویل چې هذا الهکم و اله موسی، دا ستاسو اله دی او د موسی علیه السلام اله دی. نو دوی د خوسي عبادت شروع کړه او د عبادت شکل یې دا و چې د خوسي خوا و شا رقصېدل. امام قرطبي رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې دا خبره لیکلې ده: واما الرقص والتواجد فاول من احدثه اصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار فقاموا يرقصون حواليه ويتواجدون. واذا رقصوا دا جذبې چې دي دا د فاول من اتخذه اصحاب السامري، نو اول هغه څوک چې دا د دې ایجاد یې کړی دی هغه د سامري پیروان و. سامري چې کله دوی ته خوسی جوړ کړه، قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون، نو دوی د خوسي خوا و شا رقصېدل او جذبه یې په ځان راوستله. فهو دین الکفار وعباد العجل، نو دا رقص او دا جذبې چې دي دا د کافرانو دین دی او دا د ګوسله پرستانو دین دی. نو الله فرمایي: الم یروا انه لا یکلمهم، الم یروا، ای دوی دې خبرې ته نه کتلې، په دې خبره باندې سوچ نه کوو انه لا یکلمهم، چې دغه خوسی دوی سره خبرې نشي کولی، ولا یهدیهم سبیلا، او نه دوی ته د سمې لارې هدایت کولی شي. یعنې په ده کې د الوهیت صفات نشته دي. څنګه د داسې یو شي عبادت کوي چې هغه کې د الوهیت صفات نشته دي. د اله یو صفت باید دا وي چې هغه خبرې کوی شي او هیڅ قدرت پکې نشته دی. په سورت طه کې الله فرمایي چې هغو دپاره د نفع د ضرر اختیار نه لري. اتخذوه وکانو ظالمین، اتخذوه ونیو دوی دا خوسی په خدایتوب سره، وکانو ظالمین، او ودوی ظالمان. د الله تعالی په حق کې ظلم وکړه، د الله تعالی حق د الله مخلوق ته ورکړه، عبادت د الله تعالی حق و او دوی خوسي ته ورکړه. ولما سقط في ایدیهم ورأوا انهم قد ضلوا، او کله چې دوی پښیمانه شوه، کله چې دوی په دې خبره باندې پوه شوه چې دا موږ کوم کار کړی دی، غلط کار هم کړی دی، شرک هم کړی دی، د الله تعالی په حق کې هم ظلم کړی دی. نو الله فرمایي: ولما سقط في ایدیهم، او کله چې پښیمانه شو دوی په دې خپل کار باندې. سقط في ایدیهم دا په عربي کې اصطلاح ده د پښیمانتیا دپاره، یعنې کله چې دوی په خپله خبره باندې پوه شوه او عقل یې سر ته راغی او په دې خپل کار باندې پښیمانه شو او ډېر زیات پښیمانه شو. ورأوا انهم قد ضلوا،
او دوی ولیدله، یعنې دا خبره دوی ته ښکاره شوله انهم قد ضلوا، چې یقینا دوی منحرفه شوي دي د حق لارې نه، ګمراه شوي دي په دې کار باندې. یعنې داسې ورته خبره روښانه شوله لکه دوی چې په خپلو سترګو باندې دا خپله ګمراهي لیدلي. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا، نو وویل دوی په خپل جرم باندې په خپله ګناه باندې اعتراف وکړه او الله ته التجا وکړه. لئن لم يرحمنا ربنا، که چېرته رحم ونه کړه په موږ باندې زموږ رب، ویغفر لنا، او موږ ته یې بښنه ونه کړه، لنکونن من الخاسرین، نو خامخا شو به موږ د زیانکارانو نه. یعنې دوی په دې خپل جرم باندې اعتراف وکړه، په دې خپله خطا باندې اقرار وکړه چې موږ ډېر بد عمل کړی دی، د الله په شان کې ظلم کړی دی. ولما رجع موسی الى قومه غضبان اسفا، او هر کله چې واپس شو موسی علیه السلام الى قومه خپل قوم ته، غضبان اسفا، په داسې حال کې چې موسی علیه السلام د غصې په حالت کې و، اسفا، او موسی علیه السلام ډېر زیات خفه و، او دا غصه یې د الله تعالی دپاره وه. کله چې قوم په داسې بد حالت کې ولیده، بلکې الله تعالی ورته مخکې نه خبر ورکړی و چې ستا قوم ګمراه شوی دی او د خصوصي عبادت شروع کړی، شرک شروع کړی. ولما رجع موسی قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. په سورة طه کې الله فرمایي چې الله تعالی مخکې نه موسی علیه السلام ته ویلي و فإنا قد فتنا قومك، چې موږ ستا قوم فتنه کې اچولی دی، وأضلهم السامري، او سامري دوی ګمراه کړي دي. نو ځکه موسی علیه السلام په غصه باندې و او ډېر خفه و. نو کله چې په داسې حالت کې خپل قوم ته راواپس شو، قال بئس ما خلفتموني من بعدي، نو وویل موسی علیه السلام دوی ته بئس ما، ډېره بده طریقه ده هغه طریقه، خلفتموني من بعدي، چې تاسو زما جانشیني کړې ده زما نه وروسته، یا بئس ما خلفتموني من بعدي، ډېر بد دی هغه کار چې تاسو کړی دی زما نه وروسته. یا دا خطاب ټول قوم ته وکړه، نو زما نه بعد تاسې ډېر بد کار کړی دی چې تاسو د خصوصي عبادت کړی دی، شرک هم کړی دی. یا د مشرانو ته خطاب وکړه، هارون علیه السلام ته او نورو مشرانو ته، بئس ما خلفتموني من بعدي، تاسې زما نه وروسته زما ډېره بده جانشیني کړې ده، زما ډېر بد نیابت هم کړی دی چې تاسې د قوم د شرک نه دی منع کړی. اعجلتم امر ربکم، آیا تاسو عجله وکړه په باره د امر د رب ستاسو کې چې تاسو ته الله تعالی د دې خبرې امر کړی و چې تاسې به د موسی علیه السلام د راتلو پورې انتظار کوئ. نو آیا تاسې باندې دا موده اوږده شوله، لکه سورة طه کې دا ذکر شوي افطال علیکم العهد، آیا دغه موده په تاسې باندې اوږده شوله، نو تاسې عجله وکړه په دې کار کې چې ما ته انتظار کړی وی. اعجلتم امر ربکم، آیا تاسې عجله وکړه په باره د امر د رب ستاسو کې چې تاسې به د موسی علیه السلام انتظار کوئ او تاسې به د موسی علیه السلام د راتلو پورې د هغه په وعده باندې کلک پاتې کیږئ. والقى الالواح، او وی غورځولې تختې د تورات، موسی علیه السلام د تورات تختې په ځمکه باندې وغورځولې د ډېرې سختې غصې د وجې نه. کله چې قوم ولیده چې قوم د خصوصي عبادت کا او شرک شروع کړی دی، نو موسی علیه السلام ته ډېره سخته غصه ورغله او د سختې غصې د وجې نه د تورات تختې په ځمکه باندې وغورځولې. واخذ برأس اخیه، او ونیوه، او بعض روایت کې راغلي چې تختې ماتې هم شولې، او دا غصه یې د الله تعالی دپاره وه. واخذ برأس اخیه، او راونیوه موسی علیه السلام برأس اخیه، سر د ورور خپل هارون علیه السلام یې د سر راونیوه، ځکه ده دا ګمان وکړه چې هارون علیه السلام دوی نه دي منع کړي، په دې کې د هغه اهانت مقصد نه و، بلکې دا هم د الله تعالی دپاره د غصې د وجې نه داسې وکړه. واخذ برأس اخیه، او راوینیو سر د ورور خپل، یجره الیه، چې د خپل ځان طرف ته راکشاوه. قال ابن ان القوم استضعفوني، نو وویل هارون علیه السلام موسی علیه السلام ته ابن یعنی ای زوی د مور زما، ای زما د مور زویه، دا ندا د استعطاف دپاره دی، د هغه د دې دپاره چې د هغه ترحم ځان ته راجلب کړي. ای زما د مور زویه،
ان القوم استضعفوني، یقینا د خلکو زه کمزوری وګڼلم، وکادو یقتلونني، او زما خبره یې ونه منله، وکادو یقتلونني، او نږدې و دوی چې قتل کړي ما لره. کله چې ما دوی د شرک نه منع کول نو نږدې و چې زه یې وژلی وای، نو ما په خپله وظیفه کې کوتاهي نه ده کړې. فلا تشمت بي الاعداء، نو مه خوشحالوه په ما باندې دښمنان، یعنې داسې کار مه کوه چې هغه د دښمنانو د خوشحالېدو سبب وګرځي. ولا تجعلني مع القوم الظالمین، او مه ګرځوه ما سره د قوم ظالمانو نه، یعنې ما د دې ظالمانو په جمله کې مه شماروه، دوی سره ما په دوی کې ما مه حسابوه، چا چې د خصوصي عبادت کړی دی. نو کله چې موسی علیه السلام ته د هارون علیه السلام عذر ښکاره شو، نو موسی علیه السلام الله ته التجا وکړه. قال رب اغفر لي ولأخي، نو وویل موسی علیه السلام ای رب زما اغفر لي وأخي، بخښنه وکړي ما ته او زما ورور ته بخښنه وکړي. دا چې ما د هارون علیه السلام په حق کې څه کړي دي الله تعالی دا ما ته معاف کړي، او زما ورور ته الله تعالی بخښنه وکړي. وادخلنا فی رحمتک، او داخل کې مونږه فی رحمتک په خپل رحمت کې، یعنې الله تعالی په مونږ باندې خپل خاص رحمت وکړي. وانت ارحم الراحمین، او ته ډېر زیات رحم کوونکی د ټولو رحم کوونکو نه یې، د ټولو رحم کوونکو په نسبت باندې الله تعالی ته ډېر زیات رحم کوونکی. الله تعالی په خپلو بندګانو باندې حتی د انسانانو د مور پلار نه هم الله ډېر زیات مهربانه دی. یو حدیث کې راغلی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو غزوه کې د حنین په غزوه کې و، یو زنانه یې ولیدله چې خپل بچی ورک کړی و، هغه بچی یې پیدا که، بیا یې د خپلې غېږې ته ډېر نږدې که او ډېر زیات شفقت یې ورباندې وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وویلې تاسې څه فکر کوئ چې اطارحة هي ولدها فی النار، چې آیا دا ښځه به دا خپل بچی اور ته وغورځوي؟ نو صحابه وویل چې هېڅکله به داسې ونه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لله ارحم بعباده من هذه بولدها، الله تعالی د دې نه هم په خپلو بندګانو باندې زیات مهربانه دی لکه څومره چې دا ښځه په دې خپل بچي مهربانه ده، نو الله تعالی د دې نه هم په دې خپلو بندګانو باندې زیات مهربانه دی. وانت ارحم الراحمین، او ته ډېر زیات رحم کوونکی د ټولو رحم کوونکو نه یې. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة. اوس الله تعالی د هغو کسانانو حالت ذکر کوي چا چې د خصوصي عبادت کړی دی، د هغو حالت الله ذکر کوي چې الله به په دوی باندې غضب وکړي او الله به دوی ذلیله کړي. ان الذین اتخذوا العجل، یقینا هغه کسانان چې نیولی دی خصی په خدایتوب سره د الله نه بغیر د خصوصي عبادت کړی دی، سینالهم زر د چې وبرسېږي دوی ته غضب من ربهم، غضب د هغوی د رب د خوانه الله به ورباندې غضب وکړي، په آخرت کې به ورباندې الله تعالی غضب وکړي، دنیا کې ورباندې الله تعالی غضب کوي. وذلة فی الحیات الدنیا، او ذلت به ورته ورسېږي فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې، لکه په دنیا کې الله ورباندې دا غضب وکړه چې د قتل نه بغیر د هغو توبه قبوله نه کړه، لکه مخکې سوره بقره کې دا خبره ذکر شوې ده چې الله دوی ته د توبې امر وکړه، او د توبې شکل دا و فاقتلوا انفسکم فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، تاسې خپل خالق ته توبه وباسئ او تاسې خپل ځانونه قتل کړئ، او ذلت د قیامته پورې به الله دوی ذلیله کړي. د یهودو باندې الله تعالی د قیامته پورې ذلت لیکلی دی. ضربت علیهم الذلة والمسکنه وکذلک نجزی المفترین، الله فرمایي او همدغسې نجزی المفترین جزا ورکوو موږ افترا کوونکو ته. دا د الله تعالی عام قانون دی، هر هغه څوک چې په الله تعالی باندې افترا کوي، په الله باندې دروغ وایي، نو الله فرمایي چې موږ هر دروغ جوړونکي ته چې په ما باندې دروغ وایي همدقسې جزا ورکومه. حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي چې څوک بدعت کوي ان ذل البدعة على اکتافهم وان هملجت بهم البغلات وتقطقت بهم البرازین، د بدعت دا ذلت به د بدعت کوونکي په وګو باندې پروتي، اگر چې هغه په قیمتي خچرو باندې او په ترکي اسونو باندې هم سوریږي، اگر چې په هر څومره لوکسو موټرو کې هم ګرځي، نو بیا به هم د
بدعت هغه ذلت د په وګو باندې پروت دي. او ایوب سختیاني رحمه الله فرمایي هي والله لكل مفتر الى يوم القيامه، دغه ذلت به د هر مفتري دپاره د قیامت د ورځې پورې تر قیامته پورې چې څوک په الله باندې افترا کوي، په الله باندې دروغ وایي، نو هغه به همداسې ذلیله وي. او سفیان بن عیینه رحمه الله فرمایي كل صاحب بدعة ذلیل، هر د بدعت والا به ذلیله وي، ځکه چې الله وایي وکذلک نجزي المفترین، همدقسې موږ جزا ورکوو افترا کوونکو ته چې څوک د الله په دین کې نوې نوې خبرې جوړوي او الله ته نسبت کوي، نو هغه به همیشه دپاره ذلیله وي. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها، په دې آیت کې الله تعالی د توبې ترغیب ورکوي د خلکو ته. چا چې دا شرک کړی دی نو الله تعالی هغو ته د توبې ترغیب ورکوي. والذین عملوا السیئات، او هغه کسانان چې کړي دي ګناهونه، ثم تابوا من بعدها، چې بیا توبه وایسته من بعدها وروسته د دې ګناهونو نه، الله تعالی ته صادقانه توبه وایسته. وآمنوا، او ایمان راوړ، یعنې په دې خپل ایمان باندې کلک پاتې شو. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یقینا ستا رب من بعدها وروسته د دې توبې نه لغفور رحیم، خامخا ډېر مغفرت کوونکی دی، ډېر زیات مغفرت کوونکی دی او ډېر زیات بخښونکی دی. ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح، ولما سکت، او هر کله چې آرامه شوله عن موسی الغضب، د موسی علیه السلام نه غوسه، کله چې د موسی علیه السلام غوسه آرامه شوه، یعنې کله چې په دې باندې پوه شو چې هارون علیه السلام په دې باره کې مقصر نه و او قوم یې توبه وایسته، اخذ الالواح، نو راواخیستلې موسی علیه السلام هغه تختې د تورات راواخیستې. وفي نسختها هدى ورحمة، وفي نسختها، او په لیکلو د دې کې، یعنې په هغه خبرو کې چې په دې کې لیکل شوي وي، هدى ورحمة، هدایت او رحمت و، للذین هم لربهم یرهبون، د هغو کسانانو د فایدې دپاره چې هغه د خپل رب نه ایریږي، په چا کې چې د خپل رب ویره ده. نو د الله تعالی په ټولو کتابونو کې هدایت دی او رحمت دی، او د الله د کتابونو نه یوازې هغه خلک فایده اخیستی شي په چا کې چې د الله تعالی ویره وي. لکه د قرآن کریم باره کې هم الله دا خبره ذکر کړې ده، هدى للمتقین، د قرآن هدایت دی دپاره د متقیانو، د هغه چا دپاره هدایت دی چا کې چې د الله ویره وي. واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، په دې آیت کې الله تعالی د دویم میقات ذکر کوي. مخکې میقات چې موسی علیه السلام کوه طور ته تللی و د الله تعالی د مناجات لپاره، هغه دې لپاره و چې الله کتاب ورکړي، او دا میقات دې لپاره دی چې موسی علیه السلام څه کسان د ځان سره بوتله، ځکه الله ورته امر کړی و چې د خپل قوم نه یو څه کسان انتخاب کړي، غوره کسان انتخاب کړي، دې لپاره چې الله ته عذر پیش کړي چې دې قوم چې د خصوصي عبادت کړی، شرک کړی دی، نو دې لپاره چې الله ته عذر پیش کړي. نو دا میقات د توبې میقات دی، او مخکې د موسی علیه السلام میقات چې هغه د مناجات میقات و. واختار موسی قومه، او غوره کړه موسی علیه السلام د خپل قوم نه 70 رجلا، او یا سړي او یا کسان انتخاب کړه، داسې کسان چې هغو د خصوصي عبادت نه و کړی، لمیقاتنا، دپاره د میقات زمونږه، دپاره د هغه وخت الله فرمایي چې ما ورته ټاکلی و، نو د هغه وخت او د هغه ځای دپاره چې الله ټاکلی و، موسی علیه السلام او یا کسان انتخاب کړه چې د قوم په نمایندګي باندې الله تعالی ته د هغو عذر پیش کړي. فلما اخذتهم الرجفة، نو کله چې ونیول دوی لره زلزلې او دوی هلاکه شول، او د دې سبب څه شی و چې ولې الله دوی هلاک کړه، نو یو سبب خو دا دی چې مفسرینو لیکلی دي، کله چې د موسی علیه السلام سره الله تعالی خبرې وکړې، نو دوی ویلې چې موږ دا نه منو چې الله تاسو سره خبرې کړي دي، حتی نر الله جهرة، تر دې پورې چې موږ الله تعالی ښکاره په سترګو باندې وینو، لکه سوره بقره کې دا خبره ذکر شوې وه. وقالوا لن نؤمن لك حتى نر الله جهرة، موږ ستا خبره نه منو تر دې پورې چې الله تعالی موږ په ښکاره باندې وینو. نو هلته الله ذکر کړي چې فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون،
تاسې صاعقې ونیولئ، تندر در باندې الله نازل کړ، په داسې حال کې چې تاسې یو د بل هلاکت په خپلو سترګو لیده، نو الله ورباندې رجفه هم راوسته، الله ورباندې صاعقه هم نازل کړه، نو الله دوی هلاک کړه. او چا دا خبره کړې ده چې د الله تعالی خبرې واورېدلې، موسی علیه السلام سره چې الله خبرې کولې، نو دوی د الله خبرې واورېدې، نو بیا دا مطالبه وکړه چې موږ دا نه منو چې دا خبرې د الله خبرې وي تر دې پورې چې الله موږ په خپلو سترګو وینو. لیکن دا خبره کمزورې ده، ځکه چې الله تعالی د هر چا سره خبرې نه کوي، د الله خبرې هر څوک نه اوري. په دې پیغمبرانو کې الله تعالی بعضې پیغمبرانو سره خبرې کړي دي، منهم من کلم الله، بعضې د پیغمبرانو نه هغه څوک دي چې الله سره خبرې کړي دي، لکه د محمد رسول الله سره الله خبرې کړي دي، د موسی علیه السلام سره الله خبرې کړي دي، د آدم علیه السلام باره کې راغلي چې نبی مکلم، هغه د الله تعالی پیغمبر دی چې الله ورسره خبرې کړي دي. نو الله د هر چا سره خبرې نه کوي. نو یا دا مخکینی خبره وه چې موسی علیه السلام سره الله خبرې وکړې او دوی ورته وویل چې موږ دا نه منو حتی نر الله جهرة، تر دې پورې چې الله موږ په خپلو سترګو باندې وینو. بیا دا سوال دی چې دا مطالبه خو موسی علیه السلام هم کړې وه. موسی علیه السلام هم الله ته ویلي و چې رب ارني انظر الیک، نو څنګه دوی په دې مطالبه باندې الله تعالی هلاک کړه. د موسی علیه السلام مطالبه هغه دې لپاره و چې د موسی علیه السلام په زړه کې دا شوق و چې کله چې د الله خبرې واورېدې نو د الله تعالی لیدلو ته شوق پیدا شو، هغه د محبت د وجې نه و، او د دې مطالبه د بېادبۍ د وجې نه وه. او چا دا خبره کړې ده چې د هغو د رجفې سبب دا و چې دا خلک الله تعالی په دې باندې هلاک کړه چې دوی د خپل قوم د شرک نه و منع کړی. اگر چې دوی شرک نه و کړی لیکن خلک یې د شرک نه و منع کړي. قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي. موسی علیه السلام الله ته دعا وکړه او موسی علیه السلام وویلې رب لو شئت، ای پروردګاره زما، لو شئت اهلكتهم من قبل، که چېرته تا غوښتي وای چې دوی هلاک کړي، اهلكتهم من قبل، نو تا به هلاک کړي وای دوی مخکې د دې نه، وإياي، او زه به دې هم سره هلاک کړی وای. موسی علیه السلام الله ته ودرېده، الله ته دا دعا وکړه چې زه به بني اسرائیل ته څه وایم چې الله تعالی تا د دوی دا غوره انسانان هلاک کړه، نو هغو ته به زه څه عذر پیش کړم. نو یا الله تعالی که تا دا غوښتي وای چې ته هلاک کړي نو مخکې به دې هلاک کړي وای. اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، آیا هلاکوي موږ بما فعل السفهاء په هغه کار باندې چې کړی دی بې عقلانو منا زموږ نه. د دې نه معلومیږي چې د دې رجفې سبب دا و چې دوی منع نه وکړي، یعنې الله تعالی دوی خو دا شرک نه دی کړی، شرک خو نورو کسانو کړی دی، د خصوصي عبادت نورو خلکو کړی دی. نو یا الله تعالی د هغو په ګناه باندې ته موږ هلاکوي، لیکن دلته د دوی ګناه دا وه چې دوی منع نه وکړي. او یا اوله وجه وه اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، ای ته هلاکوي موږ په هغه کار باندې چې کړی دی کم عقلانو زموږ نه، یعنې چې د الله په شان کې بېادبي وکړه او دا خبره یې وکړه چې لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ان هي الا فتنتك، نه ده دا مګر فتنه او امتحان دی ستا د خوا نه، تضل بها من تشاء، ګمراه کوي ته په دې سره من تشاء، هغه څوک چې ته وغواړې، وتهدي من تشاء، او هدایت کوي په دې سره چاته چې وغواړې. انت ولینا، یا الله تعالی ته زموږ ولی او ته زموږ مدد کوونکی او ته زموږ د ټولو چارو سنبالونکی. فاغفر لنا وارحمنا، بخښنه وکړې موږ ته زموږ د ګناهونو، وارحمنا، او رحم وکړې په موږ باندې، وانت خیر الغافرین، او ته بهتر د بخښنه کوونکو نه یې، د ټولو بخښنه کوونکو نه الله تعالی ته بهترین بخښنه کوونکی. واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة، او ولیکې موږ ته یا الله تعالی فی هذه الدنیا، په دې دنیا کې، حسنة، ښایسته حالت، الله تعالی په دې دنیا کې موږ ته حیات طیبه راکړي، د نیکو اعمالو توفیق راکړي، د نیکبخته ژوند راکړي. وفي الآخرة، او په آخرت کې الله تعالی ښایسته حالت راکړي، د آخرت نیکبختي په نصیب کې، په آخرت کې راحت راکړي، جنت راکړي، ستا نعمتونه راکړي. انا هدنا الیک، یا الله تعالی موږ رجوع کړي تا ته او توبه هم کړې تا ته د ټولو ګناهونو نه، ټولو ګناهونو نه الله تعالی موږ ته توبه ایستلې ده.
قال عذابي اصيب به من اشاء. نو الله تعالی موسی علیه السلام ته وویلې عذابي اصيب به من اشاء، زما عذاب چې دی اصيب به من اشاء رسوم زه هغه عذاب من اشاء چاته چې وغواړم د خپل بندګانو نه. که زه چاته عذاب ورکوم نو څوک ما باندې اعتراض نشي کولی. ورحمتي وسعت كل شيء، او رحمت زما وسعت فراخه دی كل شيء هر شي ته، ټولو مخلوقاتو ته. ځکه د الله رحمت د الله په غضب باندې مقدم دی. حدیث کې راغلی چې ان الله تعالی كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. الله تعالی یو کتاب لیکلی دی، نو هغه کتاب د الله تعالی سره د عرش د پاسه دی. او په دې کتاب کې الله لیکلی دی سبقت رحمتي غضبي، چې زما رحمت زما په غضب باندې مخکې دی. نو د الله تعالی رحمت هر شي ته شامل دی. په دنیا کې د الله رحمت هر چا ته شامل دی، هر شي ته شامل دی. الله تعالی د کفر د وجه نه، د شرک د وجه نه په چا باندې خپل نعمتونه نه بندوي، ټولو ته الله روزي ورکوي. فساکتبها للذین یتقون. نو دنیا کې خو د الله رحمت عام شو، په آخرت کې د الله د رحمت مستحق کوم خلق دي. فساکتبها نو زر د چې وبلیکم زه خپل رحمت للذین یتقون، د دې کسانانو دپاره چې دا کوم صفات پکې، دا درې صفات پکې دي. په آخرت کې به زما رحمت یوازې د دې کسانو پورې خاص وي چا کې چې تقوا ده، او څوک چې د خپل مال زکات ورکوي او د الله تعالی په آیتونو باندې تصدیق کوي. فساکتبها نو زر د چې وبلیکم زه خپل رحمت للذین یتقون، یوازې د هغو کسانانو دپاره چې هغه د الله تعالی نه ویریږي، تقوا پکې، د کفر نه، د شرک نه، د ګناهونو نه ځان ساتي. ویؤتون الزکاة، او هغه کسانان چې ورکوي زکات د مالونو خپلو. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، او هغه کسانان چې هغوی زموږ په آیتونو باندې یؤمنون ایمان لري او تصدیق کوي زموږ په آیتونو باندې. الذین یتبعون الرسول النبی الامیه. یهود و نصارا به ویل چې موږ کې هم دا صفات موجود دي. نو اوس الله تعالی دې لپاره بل شرط ذکر کوي چې په آخري پیغمبر باندې به ایمان راوړي او د آخري پیغمبر تابعداري به کوي. او په دې آیت کې الله تعالی د آخري پیغمبر صفات ذکر کړي دي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمية، هغه کسانان، یعنی زه به د خپل رحمت د هغو کسانان دپاره ولیکمه یتبعون الرسول النبي، چې هغه تابعداري کوي د رسول او د نبی. محمد صلی الله علیه وسلم هم رسول دی هم نبی دی. رسول هغه پیغمبر ته ویل کېږي چې الله ورته مستقله شرع ورکړي، او نبی بیا عام دی، که مستقل شریعت ولري، که د مخکینی پیغمبر په شریعت باندې فیصلې کوي، هغه ته دعوت کوي او د الله د خوا نه د الله بندګانو ته خبر ورکوي. الذین یتبعون الرسول النبی، هغه کسانان چې تابعداري کوي د رسول او د نبی چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی. الامیه، هغه رسول او هغه نبی چې هغه امی دی، چې نالوستی دی. د امی صفت په نبی صلی الله علیه وسلم کې دا کمال دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده چې نه خط لوستلی شو، نه خط لیکلی شو، نه کتاب لوستی شو، او د دې باوجود داسې عظیم الشانه کتاب، معجز کتاب راوړی دی. نو دا د دې خبرې دلیل دی چې دا کتاب د الله د خوا نه دی. او په نورو انسانانو کې د امي صفت دا عیب دی، لیکن په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا د کمال صفت دی، دا د هغه معجزه ده. لکه الله فرمایي وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. ای نبی صلی الله علیه وسلم د دې نه مخکې تا کوم کتاب نه لوسته، ولا تخطه بيمينك، او نه تا دا کتاب خپل ښي لاس باندې لیکه، ان تا لیکل هم نشو کوی او تا لوستل هم نشو کوی. اذا لارتاب المبطلون، په دې وخت کې که چېرته تا لوستل او لیکل کوی شوی، نو د باطل پرستانو به شک کړی وی چې دا کتاب د ځانه لیکلی دی، ځکه دی خپله سواد لري او لیکل او لوستل کوی شي. نو کله چې داسې انسان چې لیکل او لوستل نشي کولی داسې کتاب پیش کوي چې ټول انسانانو، ټوله دنیا د هغه د مقابلې نه عاجزه ده، دا د دې خبرې دلیل دی چې هغه د الله پیغمبر دی. الذي یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة، دا د نبی صلی الله علیه وسلم بل صفت دی. الذي، هغه پیغمبر، یجدونه مکتوبا عندهم، چې پیدا کوي هغه لره مکتوبا، لیکلی شوی،
عندهم د دوی سره فی التورات والانجیل په تورات او په انجیل کې چې په تورات او په انجیل کې الله تعالی د هغه صفات داسې ذکر کړي وو لکه بالکل چې یو څوک په سترګو باندې ورته ګوري. مکمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت الله تعالی په تورات او په انجیل کې هغه ذکر کړی وو. یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر. خر دې پیغمبر رسالت څه شی دی؟ الله د سر پر را لګلې دی. یأمرهم بالمعروف چې امر کوي دوی ته بالمعروف په نیکۍ باندې په هر نیک کار باندې امر کوي. وینهاهم عن المنکر او منع کوي دوی لره د هر منکر نه. ويحل لهم الطيبات او حلالي د دوی لپاره ټول پاکیزه شیان، هغه شیان چې پاکیزه شیان دي، پاک شیان دي او فایدمن شیان دي. ويحرم عليهم الخبائث او حرمي په دوی باندې الخبائث خبيث او پلید شیان. کوم شیان چې حرمي نو هغه خبيث او پلید شیان دي، انسان ته په هغه باندې ضرر رسیږي، لکه خنزیر او لړمان او حشرات او نور شیان حرام کړي دي. نور هغه شیان چې مستقذر شیان دي، ځکه په هغو کې انسان ته نقصان دی. ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. ويضع عنهم او لري کوي د دوی نه د دې اهل کتابونه إسرهم درانده بوجونه د دوی، والأغلال التي كانت عليهم او هغه توخونه او هغه زولاني التي كانت عليهم چې هغه په دوی باندې مقرر و. نو هغه درانده بوجونه او شاقه احکام او هغه توخونه او زولاني یا سخت سزاګانې هغه د دوی نه لرې کوي. كانت عليهم چې په دوی باندې وي. یا خو د اسرهم او اغلال د اسرو د اغلال دواړو نه مراد هغه تکالیف شاقه دي چې هغه د زولانو په شان دي. لکه بعضې وختونو کې به د توبې شکل د دوی د توبې شرط به دا و چې ځان به ختل کوي. جامه چې به کله پلیته شوه نو هغه ځای به یې خطه کاوه، په اوبو باندې به نه پاکېده. او چا چې به قتل وکړه نو دوی باندې قصاص لازم و، دیت پکې نه و. او داسې نور شاقه احکام په دوی باندې مقرر و. یا خو د دواړو نه مراد دا شیان دي. یا دا چې مراد د اسرهم نه هغه درانده او شاقه احکام دي لکه مخکې ذکر شوه. او مراد د اغلال نه هغه سختې سزاګانې دي چې الله تعالی دوی ته ورکولې. یا مراد د اسرهم نه هغه شاقه احکام دي چې مخکې ذکر کړه. او مراد د اغلال نه بعضې هغه خبرې دي چې هغه د دوی علماو د دوی پیرانو په دوی باندې لازمې کړې وې، یا هغه رسومات چې دوی په خپل ځان باندې لازم کړي وو چې هغه د الله تعالی د خوا نه په دوی باندې نو مقرر شوي. لکه د زنانه سره به د ماهوار مرض په وخت کې یو ځای خوراک به یې نه کوو، یو ځای ناسته پاسته به یې نه ورسره کوله. دا د دوی غلط رسومات چې د ځان نه جوړ کړي وو. یا تفسیر ترجمه القرآن کې مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه هغه دا خبره لیکلې ده چې د اغلال نه مراد یعنی هغه د پیرانو د ملایانو او د دې د ملایانو کوم د تقلید هغه توخونه چې په غاړو کې وو، او د دې د مشرانو د غلامۍ کوم زنځیرونه چې په غاړو کې وو، نو الله فرمایي چې هغه زنځیرونه به ستاسې د غاړو نه ایسته کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دا ځینې مراد دي. نو خلاصه دا ده چې هغه شاقه احکام به دا به ختموي، دا به ستاسې نه پورته کوي، او د الله تعالی هغه سوچه دین هغه اسانه دین به تاسو ته پیش کوي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بعثت بالحنیفیة السمحة السهله. زه رالیږل شوی یم په هغه دین باندې چې هغه حنیفیت دی، چې د هغې اساس او بنیاد په توحید باندې ایښودل شوی دی، او اسانه دین دی او سهل دین دی، او په دې دین کې سختی نشته ده. فالذین آمنوا به، نو هغه څوک چې ایمان راوړي په دې پیغمبر باندې، وعزروه، او د دې پیغمبر احترام وکړي، د هغه تعظیم وکړي، ونصروه، او د هغه نصرت او مدد وکړي، د هغه د دښمنانو په مقابل کې د هغه سره مدد او نصرت وکړي. د هغه په ژوند کې دا چې د هغه سره په جهادونو کې برخه واخلي، او د هغه د وفات نه وروسته د هغه د سنت او د هغه د دین نصرت وکړي. واتبعوا النور الذي انزل معه، او تابعداري وکړي د هغه نور انزل معه
چې نازل شوی دی د هغه سره چې قرآن کریم دی. اولئک هم المفلحون، همدا قسم خلق یوازې همدوی کامیاب دي، یوازې همدوی به د الله تعالی د عذاب نه نجات پیدا کوي. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. په دې آیت کې الله تعالی د دې خبرې ذکر کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت دا عالمی رسالت دی، د ټولو انسانانو دپاره الله تعالی را لېږلی دی، د کوم خاص قوم دپاره الله نه دی را لېږلی. لکه مخکې پیغمبران به الله تعالی د یو خاص قوم دپاره را لېږل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اعطیت خمسا لم یعطهن احد من الانبیاء قبلی. وایي ما ته 5 خصوصیتونه د الله د خوا نه راکړی شوي دي چې مخکې پیغمبرانو ته الله نه دي ورکړي. یو پکې دا دی وبعثت الى الناس کافة وكان النبي يبعث في قومه یا الى قومه خاصة. زه الله تعالی ټولو انسانانو ته رالیږلی یم، او زما نه مخکې چې به کوم پیغمبران راتله نو هغه به الله تعالی خپل قوم ته رالیږل. قل ورته وفرمایي ای نبي صلی الله علیه وسلم یا ایها الناس ای خلکو انی رسول الله، یقینا زه رسول یم د الله تعالی، الیکم تاسو ته جمیعا ټولو ته، زه تاسې ټولو ته د الله د خوا نه د الله استازی یم، الله تاسو ته رالیږلی یم. الذي له ملک السماوات والارض، زه د هغه ذات استازی یم، د هغه الله تعالی استازی یم. الذي له ملک السماوات والارض، هغه ذات چې خاص د هغه دپاره ملک السماوات والارض پاچایي د اسمانونو او د ځمکې ده، چې یوازې هغه د اسمانونو او د ځمکې پاچا دی. لا اله الا هو. او زما د رسالت هغه مهمه خبره دا ده، زما مهم پیغام چې د الله د خوا مې راوړی دی هغه د الله د توحید مسله ده. لا اله الا هو، نشته دی هیڅ څوک او هیڅ یو شی مستحق د عبادت ما سوا د الله تعالی نه. یحیی و یمیتو، یوازې د الله تعالی ژوندي کول کوي او یوازې د الله تعالی مړ کول کوي. د الله نه بغیر بل چا کې دا صفات نشته دي، د الوهیت صفات بل چا کې نشته دي. یو خو الله د اسمانونو د ځمکې پاچا دی، مرګ و ژوند یوازې د الله تعالی په اختیار کې دی، نو د عبادت مستحق ذات یوازې الله دی. نه بوتان دي او نه لمر سپوږمۍ، نه پیغمبران، نه ملائک، نه پیران، نه اولیاء بزرگان، هیڅوک نه دي. فآمنوا بالله ورسوله، نو تاسو ایمان راوړئ په الله تعالی باندې، ورسوله او د الله په رسول باندې. النبي، هغه رسول چې هغه نبی دی، د الله تعالی د خوا نه خلکو ته خبر ورکوي. الامي، هغه پیغمبر چې هغه امي دی، نالوستی دی، سره د دې نه چې لیکل لوستل نشي کولی، لیکن داسې عظیم کلام دنیا ته پیش کړی دی. الذي يؤمن بالله وكلماته، هغه پیغمبر یؤمن بالله چې هغه ایمان لري په الله تعالی باندې، وکلماته او د الله تعالی په کلمو باندې، د الله تعالی په وحی باندې. څومره کتابونه چې الله نازل کړي دي د الله تعالی په ټولو کتابونو باندې ایمان لري، نو تاسې په هغه باندې ایمان راوړئ. واتبعوه، او تاسې د هغه تابعداري وکړئ، تاسې د هغه په لاره باندې روان شئ. لعلکم تهتدون، دې لپاره چې تاسې په هدایت باندې شئ، دې لپاره چې تاسې د کامیابۍ او د جنت لاره پیدا کړئ. ومن قوم موسی امة يهدون بالحق وبه يعدلون. اوس الله تعالی د دې خبرې ذکر کوي چې بني اسرائیل ټول یو رقم نه وه، په دوی کې نیکان خلک هم موجود وو، او دا د قرآن کریم انصاف دی چې د دوی ښو ته ښه وایي، بدو ته بد وایي. ومن قوم موسی، او د قوم د موسی علیه السلام نه امة يهدون بالحق، امة یوه ډله وه چې هغه په حق باندې ولاړه وه، د الله تعالی په صحیح دین باندې روانه وه. یهدون بالحق، چې هدایت یې کاوه خلکو ته، بالحق په حق سره، یعنې د الله تعالی حق دین خلکو ته بیانوه. وبه یعدلون، او په همدې حق باندې فیصلې کولې، په عدل او په انصاف باندې، په همدې حق باندې د عدل او د انصاف فیصلې کولې، په فیصلو کولو کې په چا باندې ظلم نه کوه، د حق طرف ته دعوت کوه او په حق باندې فیصلې کولې. نو داسې نیکان خلک هم په اهل کتابو کې الله فرمایي شته دي. وقطعناهم 12 اسباطا امما. اوس دې نه وروسته الله سبحانه وتعالی بعضې نعمتونه ذکر کوي، یو څه عذابونه الله تعالی ذکر کوي د ترغیب و ترهیب په شکل باندې، چې د بني اسرائیلو باندې بعضې نعمتونه الله تعالی کړي وو او بعضې عذابونه ورباندې الله کړي وو.
نو الله د نعمتونو د عذابونو ذکر دې دپاره کوي چې تاسې د نعمتونو ته وګورئ. که تاسې د حق تابعداري وکړه نو الله تعالی به تاسې باندې نور نعمتونه وکړي، او که تاسې نافرماني وکړه او د حق مخالفت هم وکړه نو الله تعالی به په تاسې باندې عذابونه را نازل کړي. نو په دې اول آیت کې الله تعالی د نعمتونو ذکر کوي، او په دې کې الله 4 نعمتونه ذکر کوي. یو دا دی چې الله تعالی دوی تقسیم کړي وو، په 12 قبیلو باندې الله تقسیم کړي وو، دې لپاره چې دوی منځ کې اختلاف پیدا نه شي. دا خپله د الله یو نعمت و. او بل د اوبو ضرورت یې و، نو الله ورته د وچې تیږې نه اوبه راویستې. او بله دا ده چې د سوري انتظام یې نه و په میدان تیح کې. الله تعالی ورېځه په دوی باندې صاحبان وګرځوله، د خوراک انتظام یې نه و. الله تعالی محض په خپل قدرت باندې دوی ته من سلوا نازلول. وقطعناهم 12 اسباطا امما، وقطعناهم او جدا جدا کړه موږ دوی، یعنی تقسیم کړه موږ دوی لره 12 اسباطا په 12 قبیلو باندې، امما چې ډلې ډلې وو، 12 قبیلو باندې تقسیم کړه. او دا هم د الله تعالی نعمت و، دې لپاره چې په دوی کې اختلافات پیدا نه شي، د دوی نظام برابري. واوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه، دا بل نعمت ته چې الله ذکر کوي. واوحینا الی موسی، او وحی وکړه موسی علیه السلام ته، اذ استسقاه قومه، کله چې د اوبو طلب وکړه د هغه نه قومه، قوم د کله چې دوی په صحرای سینا کې و نو قوم د موسی علیه السلام نه اوبه وغوښتلې. نو الله فرمایي چې موسی علیه السلام ته ما وحی وکړه ان اضرب بعصاک الحجر، چې ووهه په خپل همسا باندې الحجر تیږه، یو خاص تیږې باره کې ورته الله امر وکړه چې دا تیږه په خپل همسا باندې ووهه. فانبجست منه 12 عینا، موسی علیه السلام هغه تیږه په خپل همسا باندې ووهله. فانبجست، نو روانې شولې، منه د هغې تیږې نه 12 عینا، 12 چینې. په اول کې لږ لږ اوبه راووتلې، بیا سوره بقره کې الله فرمایي چې فانفجرت، په اول کې انبجاس و، انبجاس معنی لږ لږ اوبه راووتلې، بیا ډېرې زیاتې اوبه ځینې روانې شولې. په تعداد د قبایلو د بني اسرائیلو باندې قد علم كل اناس مشربهم، د وچې تیږې نه ورته الله تعالی اوبه راویستې. قد علم، یقینا پیژنده، كل اناس، هرې قبیلې د دوی نه، مشربهم، ځای د اوبو رااخیستلو د دوی، هرې قبیلې ته خپله چینه معلومه وه. نو دا هم د الله تعالی یو نعمت په دوی باندې خو اوبه ورته ورکړې. بل دا چې تقسیم یې پکې وکړه، دې لپاره چې دوی منځ کې اختلاف پیدا نه شي او جګړې پیدا نه شي. وظللنا علیهم الغمام، او په صحرای سینا کې دوی لپاره د سوري انتظام نه و. نو الله فرمایي وظللنا، او صاحبان وګرځاوو موږ علیهم په دوی باندې الغمام، وریځه، نرۍ سپینه وریځه الله تعالی په دوی باندې صاحبان وګرځوله چې د لمر د ګرمۍ نه دوی بچ کول، لیکن رڼا یې نه نیوله، ځینې د رڼا معنی نه وه او د ګرمۍ مانع وه. وانزلنا علیهم المن والسلوى، ابل نعمت ته چې الله ذکر کوي. وانزلنا علیهم، او را نازل که موږ په دوی باندې المن والسلوى، من او سلوا، ترنجبین او مړزان. من دا یو قسم خوراک و چې الله تعالی په دوی باندې نازله و، داسې خوږ غوندې خوراک و. په دې ونو به الله تعالی نازل که، بیا به دوی را جمع کاوه او خوړ به. او سلوا یو قسم خاص مرغان و چې د هغو نه علما په مړزانو باندې تعبیر کوي. نو دا ور باندې الله نازلول. کلوا من طیبات ما رزقناکم، الله فرمایي چې ما دوی ته امر کړی و، کلوا من طیبات ما رزقناکم، خورئ تاسو د هغو پاکیزه نعمتونو نه، رزقناکم چې ما درکړي تاسو ته، او تاسې په دې کې د الله ناشکري مه کوئ. او الله تعالی دوی د ذخیره کولو نه منع کړي وو چې ذخیرې هم پکې مه کوئ. تاسې ته به الله تعالی تازه تازه خوراکونه را نازلوي. وما ظلمونا، او دوی ظلم ونه کړه په موږ باندې، دوی د الله د دې نعمتونو ناشکري شروع کړه او دا به یې ذخیره کول. نو الله فرمایي په دې شکل باندې دوی په موږ باندې ظلم ونه کړه، زموږ څه نقصان یې ونه کړه. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن و دوی چې یوازې په خپلو ځانو باندې ظلم کاوه، ځکه خپل ځانونه د الله د نعمتونو نه محرومه کړه. وإذ قیل لهم اسکنوا هذه القریة، دلته الله تعالی بل نعمت ذکر کوي چې د شام ځمکه الله تعالی دوی ته فتح کړه. بیا دوی ته الله تعالی امر وکړ چې تاسې
د عاجزۍ په حالت کې د شام ځمکې ته داخل شئ او تاسې د الله نه د خپلو ګناهونو د مغفرت دعاګانې وغواړئ. وقولو حطة. بیا په دې وروسته آیت کې الله تعالی عذاب ذکر کوي چې دوی بې ادبي وکړه. کومه خبره چې الله ورته کړې وه چې دا تاسې وایه، په کوم ادب باندې چې ورته الله تعالی امر کړی و چې تاسې د سجدې په حالت کې داخل شئ، د عاجزۍ په حالت کې داخل شئ، هغه ادب یې نقض کړ، نو الله ورباندې عذاب راولېږه. وإذ قیل لهم اسکنوا هذه القرية، او کله چې ویل شوي و دوی ته اسکنوا هذه القرية، اوسېږئ تاسې په دې کلي کې، دې نه مراد بیت المقدس دی. وکلوا منها حیث شئتم، وروسته د دې نه چې کله فتح شو، وکلوا منها حیث شئتم، او خوراک کوئ تاسې د دې نه حیث شئتم، په هر ځای کې چې ستاسو خوښه وي، تاسې د دې منطقې د هر قسم میوو نه، د هر قسم نعمتونو استفاده کوی شئ. وقولو حطة، لیکن دوه خبرو باندې ورته الله امر کړی و، او الله ورته په دوه ادبو باندې امر کړی و، یو قولي ادب او بل فعلي ادب و. وقولو حطة، او تاسو وایه حطة، تاسې د حطة کلمه وایه. د حطة معنا یعنی اللهم حط عنا ذنوبنا وخطايانا، یعنی الله تعالی زمونږ ګناهونه زمونږ نه محو کړي. یا د حطة نه بعضې علما وایي چې مراد د دې نه د توحید کلمه ده. تاسې خپل هم د الله په توحید باندې کلک شئ او تاسې خلکو ته د الله د توحید دعوت ورکوئ. وادخلوا الباب سجدا، دا فعلي ادب دی. وادخلوا الباب، او داخل شئ تاسې دروازې د دې ښار ته سجدا، سجده کوونکي الله تعالی ته. یعنې کله چې تاسې داخل شوئ نو تاسې الله تعالی ته د شکر سجده وکړئ، یا تاسې په داسې حالت کې داخل شئ چې سرونه مښکته کړي، د عاجزۍ په حالت کې تاسې داخل شئ. چې کومه ځمکه مسلمانان فتح کړي نو د الله شکر باید ادا کړي، او دا د الله تعالی فضل په ځان باندې وګڼي چې دا الله را باندې فضل وکړه، او دا د الله احسان را باندې وشو، دا زموږ خپل کمال نه دی. نو دا به تاسې خپل کمال نه ګڼئ، بلکې تاسې به دا د الله تعالی نعمت ګڼئ او د الله تعالی شکر به ادا کوئ. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه، مکې ته چې کله داخلېده، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سر مبارک کته کړی و، تر دې پورې چې ګیره مبارکه د سورلۍ سره لګېدله، نو په دې شکل الله ته سر کته کړی و. نو دې خلکو ته هم الله دا امر کړی و چې تاسې حطة وایه او تاسې په عاجزۍ باندې داخل شئ. نغفر لکم خطایاکم، نو که تاسو دا کار وکړه، نغفر لکم خطایاکم، وببخو موږ تاسو ته خطایاکم ستاسې ګناهونه. سنزید المحسنین، زر ده چې زیات به کو موږ احسان کوونکو ته، د هغو ثوابونه به زیات کو. علاوه د دې نه چې ستاسې ګناهونه معاف کو، کوم کسان چې نیکوکاران دي، احسان کوونکي دي، د هغو ثوابونه به زیات کو ورته. فبدل الذین ظلموا منهم، اوس په دې آیت کې الله تعالی د عذاب ذکر کوي. دوی ته چې الله تعالی د کومو آدابو امر کړی و، دوی د هغو آدابو خلاف وکړه. د حطة په ځای باندې دوی حبة ویلې، چې الله تعالی د غنمو دانې درنه غواړو، یا د وربشو دانې موږ ته راکړې. او د دې په ځای باندې چې د سجدې په حالت کې داخل شي، نو امام بخاري رحمت الله علیه وایي چې هغه د ابوهریره صاحب نه حدیث نقل کړی دی چې هغوی دا هر څه بدل کړ. فدخلوا یزحفون علی استاههم، دوی په داسې حالت کې داخل شو چې په خپلو کناټیو باندې څخېدل، هسې بې ادبي وکړه، نو الله په دوی باندې عذاب راولېږه. فبدل الذین، نو بدل که هغو کسانانو ظلمو چې ظلم یې کړی و، منهم د دوی نه، قولا وینا، غیر الذي قیل لهم، په غیر د هغې وینا باندې چې ویل شوي وه دوی ته، کومه وینا چې الله دوی ته ویلې وه چې تاسو حطة وایه، نو حطة یې په حنطة باندې بدل که، یا یې په حبة فی شعرة باندې بدل که، چې الله ستانه غنم غواړو یا ستانه موږ دانې غواړو. او دارنګه هغه فعلي ادب یې هم نقص که، د دې په ځای باندې چې د سجدې په حالت کې داخل شي، نو داسې په کناټیو باندې څخېدل. فارسلنا علیهم، نو راولېږه موږ په دوی باندې رجزا من السماء، عذاب د اسمان د طرف نه، الله په دوی باندې طاعون راولېږه او دوی الله تعالی هلاک کړه. بما كانوا یظلمون، د دې وجه نه چې هغوی ظلم کاوه، او ظلم یې دا و چې د الله تعالی په اوامرو کې تبدیل راوسته. دلته الله د عذاب ذکر وکړو، د عذاب سبب دا دی چې د شرعي کلماتو
او د شرعي افعالو تبدیل وکړه. نو څوک چې د الله تعالی په دین کې تغییر او تبدیل راولي، په کومو کلماتو باندې چې الله تعالی امر کړی دی هغه کلمات چې څوک بدلوي، او په کومو آدابو باندې چې الله تعالی امر کړی دی څوک چې هغه آداب بدلوي، نو الله تعالی به په هغو باندې عذاب رالیږي. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. په دې آیتونو کې الله تعالی د بل عذاب ذکر کوي او د یهودو نور خباستونه الله تعالی ذکر کوي چې الله تعالی دوی مسخه کړي وو، او د دې سبب دا و چې دوی حیلې کولې. مخکې الله تعالی دا عذاب ذکر کوي رجزا من السماء، او د هغه سبب دا و چې دوی په شرعي کلماتو کې تغییر او تبدیل راوسته. دلته الله تعالی د بل عذاب ذکر کوي، او د دې عذاب سبب دا و چې دوی د الله په د احکامو مقابل کې حیلې شروع کړي. واسألهم او پوښتنه وکړه د دوی نه ای نبي صلی الله علیه وسلم عن القرية التي د هغه کلي والا مبارکې كانت حاضرة البحر چې هغه د بحر په غاړه باندې وه، اذ یعدون کله چې دوی د الله د حدودو نه تجاوز کاوه، فی السبت د خالی په ورځ باندې. دا یو کلی و د ایله په نوم باندې، او دې ته عقبه داود هم وایي. دا د بحر په غاړه باندې اوسېدل، او په یهودو باندې الله تعالی د خالی د ورځې تعظیم فرض کړی و. لکه زموږ ستاسې په دین کې د جمعې د ورځې تعظیم په مسلمانانو باندې فرض دی، په یهودو باندې د خالی د ورځې تعظیم فرض و، ځکه دا ورځ دوی خپله انتخاب کړې وه. نسواراو د یکشنبې ورځ انتخاب کړې وه، یهودو په خپله د شنبې ورځ انتخاب کړې وه، د خالی ورځ. مسلمانانو لپاره الله تعالی د جمعې ورځ ټاکلې ده. خو د مسلمانانو د دوی منځ کې فرق دا دی، مسلمانان صرف د اذان نه وروسته د مانځه د وخته پورې په دې مکلف دي چې د دنیا کارونه به پرېږدي. الله فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع. ای مؤمنانو کله چې د جمعې په ورځ باندې د مانځه لپاره اذان وشي، نو تاسې د الله تعالی ذکر ته په تیزۍ سره لاړ شئ، او تاسې اخیستلو خرڅول پرېږدئ، د دنیا معاملات پرېږدئ. بیا وروسته فرمایي فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض. کله چې مونځ وشي نو تاسې د الله په ځمکه کې خواره شئ، وابتغوا من فضل الله، او تاسې د الله فضل ولټوئ. په یهودو باندې الله تعالی د ټولې ورځې تعظیم فرض کړی و چې تاسې به ټوله ورځ د دنیا کاروبار نه کوئ. نو په دې کې یو کلی و چې دا د بحر په غاړه باندې اوسېدل، او د دې کسب و کار د مایانو نیول و، د مایانو ښکار به یې کاوه. نو د شنبې په ورځ باندې د خالي په ورځ باندې خو الله دوی د مایانو نه منع کړي وو. د الله تعالی قدرت و چې د شنبې په ورځ باندې به مایان ډېر زیات د دې بحر سر ته به راپورته شوه، او په نورو ورځو کې به دومره نه و. نو دې خلکو حیلې شروع کړې، او د حیلو شکل یې دا و چې دوی به د جمعې په ورځ باندې مثلا جمعې په ورځ باندې به دوی هغه د ښکار وسایل به یې اوبو ته واچول، او د شنبې په ورځ باندې به هغه کې مایان ونه ختل، بیا د یکشنبې په ورځ به یې رایستل. یا دا دی چې د دې بحر په غاړه باندې واړه حوضونه یې جوړول، بیا به یې اوبه را پرېښودلې دې ته، نو دې اوبو سره به مایان راغله او په دې حوضونو کې به جمع شو، بیا د یکشنبې په ورځ به یې راخیستل. نو په دې کې درې قسمه خلک شوه. یو قسم خلک هغه و چې هغو خپله دا حیلې کولې، او بل قسم خلک هغه و چې دوی منع کول چې دا کار مه کوئ، موږ تاسې الله دې نه منع کړي یاستو. دریم قسم خلک هغه و چې هغوی ساکت و، نه خپله دا کار کاوه او نه نور خلک منع کول. نو الله تعالی هغه کسانان چې خپله دا حیلې کولې، الله تعالی هغوی مسخه کړه. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین. الله فرمایي چې ما دوی ته وویلې چې شئ تاسې شادیان ذلیله. او یوازې د هغو خلکو باره کې الله فرمایي چې نور خلک منع کول، نو د هغو باره کې الله فرمایي چې هغو ته ما نجات ورک. وانجینا الذین ینهون عن السوء. او هغه کسانانو ته مې نجات ورک چې دا نور خلک د دې ګناه نه منع کول. او د دې بلې ډلې باره کې قرآن کریم ساکت دی، څه نه دي ویلي چې دوی هلاک شو که نه شوه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. او سوال وکړه او پوښتنه وکړه د دوی نه، دا خبره به یهودو پټوله. عن القرية التي كانت حاضرة البحر، د هغه کلي باره کې، یعنې د هغه کلي والا باره کې، كانت حاضرة البحر چې وه هغه په غاړه د بحر باندې، بحر ته نږدې و. اذ یعدون فی السبت،
کله چې به دوی تجاوز کوه د الله تعالی د حدودونه فی السبت د خالي په ورځ باندې چې د خالي په ورځ باندې دوی باندې ښکار الله حرام کړی و او دوی به د ښکار د نیولو دپاره حیلې جوړولې. اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا کله چې به راتلل دوی ته حیتانهم مایان د دوی یوم سبتهم په ورځ د شنبې د دوی باندې د شنبې په ورځ به مایان راتلل شرعا ښکاره د اوبو په مخ باندې بلکل د اوبو د پاسه به ښکاره معلومېدل. و یوم لا یثبتون او په هغه ورځ باندې چې دوی به د خالي په ورځ کې نه وه چې کله به نورې ورځې لا تأتیهم نو دوی ته به مایان نه راتلل. نو الله فرمایي کذلک همدغه رنګه نبلوهم امتحان کوو موږ په دوی باندې بما کانوا یفسقون په سبب د دې سره چې هغوی فسق او نافرماني کوله چې دوی د الله تعالی نافرماني کوله د هغوی د فسق د وجې نه ما دوی په ابتلا کې واقع کړه. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم په دې کې بعضې کسانانو دوی منع کول کوم صالحان کسان چې دا کار مه کوئ دا حیلې مه کوئ. وإذ قالت أمة منهم او کله چې وویلې یوې ډلې د دوی نه لم تعظون قوما الله مهلكهم د نورو کسانانو ته یې وویلې د کومو کسانانو چې دا نور خلک منع کول نو هغو ته یې وویلې لم تعظون ولې تاسې وعظ کوئ قوما هغو خلکو ته الله مهلكهم چې الله تعالی د هغوی هلاکونکی دی او معذبهم عذابا شدیدا یا الله تعالی عذاب ورکونکی دی هغوی ته عذابا شدیدا سخت عذاب. دا کومو کسانانو چې دا خپله دا کار نه کوو دې منع کوونکو ته یې وویل چې تاسې دوی ولې منع کوئ قالوا معذرة إلى ربكم قالوا وویلې دې منع کوونکو معذرة إلى ربكم د دوو وجو نه موږ دا کار کوو موږ دوی منع کوو. اول معذرة إلى ربكم دپاره د عذر پیش کولو إلى ربكم ستاسې رب ته دې دپاره چې سبا د قیامت په ورځ باندې الله تعالی ته زموږ عذر وي چې یا الله تعالی موږ دوی منع کړي وو موږ د دوی مقابل کې خپل مسؤلیت ادا کړی و لیکن دوی زموږ خبره ونه منله. ولعلهم یتقون او بل دې لپاره چې کیدای شي شاید چې دوی یتقون د الله نه ویریږي کیدای شي دا زموږ وعظ په دوی باندې اثر وکړي په دوی کې د الله تعالی ویره پیدا شي او دوی خپل جرم نه لاس واخلي. فلما نسوا ما ذکروا به نو الله فرمایي فلما نسوا نو کله چې هیر که دوی ما ذکروا به هغه چې نصیحت ورکول کېده دوی ته به په هغه سره چې د نورو کسانو ورته نصیحت کوه چې دا کارونه مه کوئ نو کله چې هغه خبرې دوی هیرې کړي دا معنی چې په هغو باندې عمل پرېښوده. انجینا الذین ینهون عن السوء نجات ورکړه موږ هغو کسانانو ته ینهون عن السوء چې منع یې کوله د دې بدۍ نه د ګناه نه یوازې هغو کسانانو ته الله نجات ورکړه کومو کسانانو چې نهي عن المنکر کوله چې دا نور کسان د منکر نه منع کول. واخذنا الذین ظلموا او راونیول موږ هغه کسانان چې ظلم یې کړی و بعذاب بئیس په سخت عذاب سره بما كانوا یفسقون د دې وجه نه چې هغوی فسق او نافرماني کوله. فلما عتوا نو هر کله چې سرکشي وکړه دوی عما نهو عنه د هغه څه نه چې نهو عنه چې منع کړی شوي و دوی د هغه نه چې د کوم خبرو نه دوی منع شوي و دوی سرکشي وکړه د هغو د منلو نه منع نه شول ځینې. الله فرمایي قلنا لهم وویلې موږ دوی ته کونو شئ تاسو قردة خاسئین شادیان ذلیله الله تعالی دوی مسخه کړه د دوی نه الله تعالی شادیان جوړ کړ او خاسئین ذلیله شادیان ځکه دا شادي چې الله پیدا کړی د عام شادیان دا خو ذلیله نه دي لیکن دوی الله تعالی ذلیله شادیان جوړ کړه او د شادیانو په شکل باندې ځکه الله تعالی دوی مسخه کړه ځکه الجزاء من جنس العمل ځکه دوی د الله تعالی په دین کې حیلې کولې ظاهرا دا کم کار چې دوی کاوه نو ظاهري شکل یې دا و چې دا جایز دی لیکن په اصل کې هغه کار حرام و او د حیلو په وجه باندې د الله تعالی دین بدلیږي د الله تعالی د دین نقشه بدلیږي د الله تعالی دین مسخه کیږي نو ځکه الله تعالی دوی مسخه کړه الله تعالی دوی ته همداسې جزا ورکړه الجزاء من جنس العمل. نو دلته په دې آیتونو کې الله تعالی درې ډلې ذکر کړي. یو هغه کسان ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې دا خلق درې ډلې شوه. یو هغه خلق ارتکبت المحظور چې دا ناروا کارونه خپله کول حیلې کولې. یو هغه ډله چې نور خلک یې منع کول
بله هغه ډله وه چې سکتت چې هغه ساکته پاتې شوه، نه خپله دا کار کاوه نه نور خلک منع کول. نو په دې باره کې عبدالله بن عباس وایي دا کوم کسانان چې خپلې حیلې کولې دا خو یقینا الله ورته عذاب ورکړه، الله تعالی دوی مسخه کړه، 3 ورځې ژوندي و، د هغه نه وروسته هلاک شوه. او دا کوم کسانان چې نور کسانان منع کول دوی ته الله تعالی نجات ورکړه. لیکن دا درېیمه ډله چې نه خپله دا کار کاوه نه نور منع کول، د دې باره کې عبدالله بن عباس وایي چې زه نه پوهېږم ما ادري ما فعل الله بالفرقة الساکته، زه په دې نه پوهېږم چې الله تعالی په دې خلکو باندې څه وکړه چې آیا دوی نجات پیدا کړه که هلاک شو. لیکن عکرمه رحمه الله وایي چې ما د عبدالله بن عباس سره په دې باره کې مناقشه وکړه او بالاخره دې خبرې ته ورسېدلو چې انهم قد نجوا، چې دوی هم نجات پیدا کړه، ځکه دوی چې د نور خلکو دا کومې حیلې چې کولې هغه یې بدې ګڼلې، نو په دې خاطر باندې الله تعالی هغو ته هم نجات ورکړه. فکسانی حلة، نو عبدالله بن عباس ما ته انعام راکړه، جایزه یې ما ته راکړه، ما ته جامې راکړې. لیکن بعضې مفسرین وایي چې لکه امام قرطبي رحمة الله علیه دا خبره کړې ده چې دې خلکو باندې هم الله تعالی عذاب راولېږه، لیکن د دې خلکو د عذاب شکل الله نه ذکر کړی، لکه دغه واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئیس، او راونیول موږ هغه کسانان چې ظلم یې کړی و په سخت عذاب سره، بما كانوا يفسقون. نو په دې کې د هغو عذاب ته اشاره ده، لیکن د هغو عذاب الله ذکر کړی نه دی. او دا کومو کسانو چې خپله حیلې کولې الله د هغو عذاب ذکر کړی دی چې الله هغوی مسخه کړه. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. او کله چې اعلان وکړه ستا رب، اوس الله د دې خبرې ذکر کوي چې دا عذاب د قیامت په ورځې پورې د دوی سره لازم ملزومي. وإذ تأذن ربك، او کله چې اعلان وکړه ربک رب ستا، یعنی الله تعالی د دې خبرې اعلان کړی، دا خبره خپل کتاب کې ذکر کړې ده. ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة، چې مسلط کوي به الله تعالی په دوی باندې إلى يوم القيامة، د قیامت د ورځې پورې په دې یهودو باندې، من یسومهم سوء العذاب، هغه کسانان چې رسوي به دوی ته سوء العذاب، بدترین عذاب. د قیامت پورې به الله تعالی په دوی باندې داسې خلک مسلط کوي چې دوی ته به قسمه قسم عذابونه ورکوي. ان ربک لسریع العقاب، یقینا ستا رب خامخا ډېر زر عذاب ورکوونکی دی. وانه لغفور رحیم، او یقینا ستا رب لغفور خامخا ډېر زیات بخښونکی دی، رحیم او ډېر زیات مهربانه دی. یعنې دا مخکې عذابونه چې الله تعالی ذکر کړه یوازې دا عذابونه نه دي، بلکې الله دا فیصله کړې ده چې تر قیامته پورې به الله تعالی په دې خلکو باندې داسې کسان مسلط کوي چې دوی ته به بدترین عذابونه ورکوي. دا ټول د حیلو سزا ده چې الله تعالی ذکر کوي. نو دا دې امت ته الله تعالی یو قسم تنبیه ورکوي چې تاسې دا حیلې مه کوئ، که تاسې حیلې وکړې نو الله تعالی به تاسې باندې هم داسې عذابونه نازل کړي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ترتکبوا مرتکبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحیل. تاسې هغه کارونه مه کوئ کوم کارونه چې یهودو کول، چې په معمولي حیلو باندې تاسې د الله تعالی حرام ځان ته حلالوئ. نو الله فرمایي د قیامته پورې به داسې خلک په دوی باندې مسلط کوي چې دوی ته به سخت عذاب ورکوي. او دا وعده الله تعالی دوی سره پوره کړې ده. په دوی باندې الله تعالی بخت نصر مسلط کړه، بخت نصر دوی قتل کړه. دارنګه نصارا ور باندې الله تعالی مسلط کړه، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ور باندې الله مسلط کړه، د مدینې منورې نه وشړل. دارنګه هتلر ور باندې الله مسلط کړی و. هتلر دوی په داشونو کې وسوځول، نږدې و چې ختم کړي وای. همیشه دپاره د الله وعده ده چې تر قیامته پورې په دوی باندې داسې خلک مسلط کوي من یسومهم سوء العذاب، چې دوی ته به بدترین عذاب رسوي. او د قیامت نه د قایمېدو نه مخکې به الله تعالی مسلمانان په دوی مسلط کړي. لکه حدیث کې راغلي چې لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. نو قیامت به تر هغه پورې نه قایمېږي تر څو پورې چې مسلمانان د یهودو سره قتال وکړي، مسلمانان به دوی قتل کړي. هره ونه او هره تیږه به آواز کوي چې یا مسلمان راشه او دا یهودي قتل کا. ان ربک لسریع العقاب، یقینا ستا رب زر عذاب ورکوونکی دی. وانه لغفور رحیم، او یقینا ستا رب ډېر زیات بخښونکی دی او ډېر مهربانه دی.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.